محترم دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هلکلی کوم اورمچي نړیوال هوايي ميدان له ډېرو کلونو راهیسې د ورېښمو لارې په اوږدو کې د اقتصادي کمربند د مرکزي سیمې مهم هوايي محور بلل کیږي او د شینجیانګ د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ او د شینجیانګ او نورو سیمو ترمنځ د تګ راتګ د پیاوړتیا لپاره د پول په توګه رول لوبوي. نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې د دغه هوايي میدان د پرمختګ حالات در سره شریک کړم. په 2024 کال کې د اورمچي نړیوال هوايي میدان کې د مسافرینو د تلو راتلو اندازه 22 میلیونه ولکه او 15 زره او 200 ته او د مالونو د لیږد رالېږد اندازه 2 لکه او 15 زره او 900 ټنو ته رسېدلې وه. په همدې کال کې الوتکې کابو 1 لک او 8 زره او 200 ځلې پر دغه میدان ښکته او پورته شوی دي چې دغه دریو شمیرو د 2023 کال د ورته شمیرو په پرتله په جلا جلا توګه 10.7 سلنه 52.1 سلنه او 6.8 سلنه زیاتوالی ښودلی دی. دغه هوايي میدان د پرواز د مسیرونو د پیاوړتیا لپاره دوامدار کوششونه کوي. په 2024 کال کې د اورمچي ښار او د نورو هیوادونو د 22 ښارونو ترمنځ د مستقیم پرواز مسیرونه پرانیستل شوي چې پکې د منځنۍ اسیا او لویدیځې اسیا مسافرین عموده برخه نیسي. په غی وخت کې دغه هوايي میدان د مسافر او بار وړونکو پروازونو په پار 240 نوباتي مسیرونه هم لري چې په دې جمله کې د منځنۍ اسیا، لویدیځې اسیا او اروپا په شمول ډېرو هیوادونو او سیمو ته یې د مسافر وړونکو نړیوالو مسیرونو شمېر 26 ښودل شوی دی. دغه هوايي میدان د نړیوال تګ راتګ او همکاریو د پیاوړتیا لپاره ښه خدماتونه کوي. برسېره پر دې دغه هوايي میدان د چین د ننه او بهر نوباتي بار وړونکي مسیرونه هم لري چې د شینجیانګ د سوداګرۍ او اقتصاد د پرمختګ لپاره یې ښه زمینه برابره کړې ده. اوس مهال د دغه هوايي میدان د ترمیمېدو او پراخېدو پروژه بشپړه شوې ده او په دې مناسبت د 4F په کچه 2 زیږاست لیکې د 15 لکه مربع مترو په پراخوالي ترمینل او د 3 لکه او 500 زرو مربع مترو په پراخوالي عمومي ترافیکي مرکز آباد شوی دی. په ترمیم شوی هوايي میدان کې د مسافرینو د تلو راتلو اندازه 3 میلیونو ته او د بار او مال د لیږد رالېږد اندازه 2 لکه او 50 زرو ټنو ته رسېدلی شي چې په رڼا کې به یې په ټولې نړۍ کې د اورمچي ښار اغېزه پراخه شي. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. الله مو مل شه.